دی Küche پخلنځي ته یا هم اشپزخانې ته ویل کېږي. مثلا ist in der Küche هغه په پخلنځي کې دی. Das Bad حمام ته ویل کېږي. مثلا das Bad ist rechts neben der Küche حمام ښي طرف ته د اشپزخانې څنګ ته دی. سلامونه احترامات ګران دوستانو، په یو بل نوې ویډیو کې تاسو ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. په نوې ویډیو کې غواړم تاسو ته د شخېټې پلوس 1-2 کتاب د اتم لیکسون لغاتونه له پښتو ژباړې له یو ښایسته مثال سره وړاندې کړم. په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ سره ملتیا وکړئ. Die Geschichte تاریخ ته ویل کېږي. د مثال په توګه studiert Deutsch und Geschichte هغه د الماني ژبې او تاریخ په برخه کې زده کړې کوي. Das Krankenhaus روغتون ته ویل کېږي. د مثال په توګه Das Krankenhaus ist in der Nähe des Bahnhofs روغتون د ریل سټیشن ترڅنګ دی. Das Interview مرکې یا هم هماغه انټرویو ته ویل کېږي. د مثال په توګه Ich habe morgen ein Interview bei einer großen Firma زه سبا د یوې لوی کمپنۍ یا هم لوی شرکت سره مرکه یا هم انټرویو لرم. Die Zeitung ورځپاڼې ته ویل کېږي. د مثال په توګه Ich lese manchmal Zeitung زه کله ناکله یا هم کله کله ورځپاڼه لولم. Das Fernsehen تلویزیون لیدل یا هم تلویزیون ته ویل کېږي. د مثال په توګه Wir schauen abends gerne Fernsehen موږ ماښام یا هم شپه مهال تلویزیون کتل خوښوو. Die Ausbildung کار زده کول یا هم د مسلکي زده کړو کولو په معنا دی. د مثال په توګه Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen ما د کار زده کولو دوره یا هم مسلکي زده کړې بشپړې کړې. Der Chef رئیس یا هم مشر ته ویل کېږي. د مثال په توګه Unser Chef ist in einer Besprechung زموږ رئیس په یوه غونډه کې دی. Der Chef war mit unserer Leistung zufrieden رئیس زموږ له کار څخه راضي و. Der Patient مریض یا هم ناروغ ته ویل کېږي. د مثال په توګه Der Patient wartet im Wartezimmer ناروغ په انتظار خونه کې انتظار باسي. Der Hausmeister سرپرست یا هم ساتونکي ته ویل کېږي. چې د دې کلمې سره تاسې ټول دوستان اشنا یاست لازمه نه ده چې تشریح شي. د مثال په توګه Der Hausmeister repariert die Heizung سرپرست هایڅونګ یا هم د تودوخې سیستم جوړوي. Das Thema موضوع یا هم عنوان ته ویل کېږي. د مثال په توګه Das Thema der Diskussion ist Klimawandel د بحث موضوع د اقلیمي بدلون په اړه ده. Eigen خپل شخصي یا هماغه څه چې ستا مربوط شي ویل کېږي. د مثال په توګه Er hat ein eigenes Auto هغه خپل یا هم شخصي موټر لري. Sie wohnt in ihrem eigenen Haus هغه په خپل کور کې ژوند کوي یعنی په هغه کور کې چې د هغه خپل دی. Der Arzt ډاکټر ته ویل کېږي. د مثال په توګه Der Arzt untersucht den Patienten ډاکټر ناروغ معاینه کوي. Untersucht معاینې ته ویل کېږي. Der Mechatroniker مستري یا هم تخنیکر ته ویل کېږي. د مثال په توګه Der Mechatroniker repariert das Auto مستري موټر جوړوي. Der Hausmann د کور سړی هغه سړی چې د کور کارونه پاکوالی پخلی او د ماشومانو ساتنه کوي Hausmann ورته ویل کېږي.
د مثال په توګه Viele Hausmänner kümmern sich Haushalt und Kinder. ډېر کورني سړي د کور او ماشومانو پالنه کوي. Der Polizist پولیس ته ویل کیږي. د مثال په توګه Der Polizist hilft dem verletzten Radfahrer. پولیس د ټاپي شوي بایسکل چلونکي سره مرسته کوي. Der Krankenpfleger نرس ته ویل کیږي. د مثال په توګه Der Krankenpfleger kümmert sich die Patienten im Krankenhaus. نرس په روغتون کې د ناروغانو پالنه کوي. Beruflich په مسلکي توګې ته ویل کیږي. مثلا Was machen Sie beruflich؟ تاسې د مسلک په توګه کوم کار کوئ؟ یعنی ستاسې مسلک څه شی دی؟ Der Schüler زده کوونکي ته ویل کیږي. د مثال په توګه Der Schüler macht seine Hausaufgaben. زده کوونکی خپله کورنۍ دنده ترسره کوي. Der Student محصل ته ویل کیږي. د مثال په توګه ist ein fleißiger Student. هغه یو کوښښ کوونکی یا هم زحمت کشه محصل دی. Studieren زده کړه کول یا هم تعلیم حاصلولو ته ویل کیږي. مثلا studiert Medizin an der Universität. هغه په پوهنتون کې طب لولي. Der Job کار یا هم دندې ته ویل کیږي. مثلا hat einen neuen Job gefunden. هغه یوه نوې دنده موندلې ده. Die Stelle دنده یا هم مقام ته ویل کیږي. مثلا bewerbt sich eine Stelle als Lehrer. هغه د ښوونکي په توګه د یوې دندې لپاره درخواست کوي. Selbstständig خپلواکه یا هم خپل کار لرونکي ته ویل کیږي. د مثال په توګه arbeitet selbstständig als Programmierer. هغه د پروګرام جوړونکي په توګه خپلواکه کار کوي. Berufstätig مسلکي یا هم دنده لرونکي ته ویل کیږي. مثلا in Deutschland sind die meisten Frauen berufstätig. په جرمني کې زیاتره ښځې دندې لرونکي دي. Arbeitslos بیکاره ته ویل کیږي. مثلا ist seit 3 Monaten arbeitslos. هغه د 3 میاشتو راهیسې بیکاره دی. Zurzeit اوس یا هم همدا اوس په معنا دی. مثلا Zurzeit arbeite ich an einem neuen Projekt. اوس مهال زه په یوه نوې پروژې کار کوم. Der Taxifahrer تاکسی چلوونکي ته ویل کیږي. مثلا Der Taxifahrer bringt uns zum Flughafen. ټکسي چلوونکی موږ هوایي ډګر ته رسوي. Dauern دوام کولو ته ویل کیږي. مثلا Die Veranstaltung dauert 2 Stunden. غونډه 2 ساعته دوام کوي. Seit له یا هم تر په معنا دی. مثلا Ich lebe seit 5 Jahren in Berlin. زه له 5 کلونو راهیسې په برلین کې ژوند کوم. Die Bewerbung درخواست یا هم د کار غوښتنه کولو په معنا دی. مثلا Ich habe meine Bewerbung für die neue Stelle geschrieben. ما د نوې دندې لپاره خپل غوښتنلیک لیکلی دی. Das Praktikum کار زده کولو ته ویل کیږي. مثلا Ich mache ein Praktikum bei einer Firma praktische Erfahrungen zu sammeln. زه په یو شرکت کې روزنیز کار کوم څو عملي تجربې ترلاسه کړم. Sammeln
د جمع کولو یا هم راغونډولو په معنا دی. Der Leiter مشر یا هم رئیس ته ویل کیږي. مثلا Der Leiter des Projekts hat alle Aufgaben verteilt. د پروژې مشر ټولې دندې وویشلې. verteilen د ویشلو په معنا دی. geehrt محترم یا هم ویاړ ته ویل کیږي. مثلا ich fühle mich geehrt hier zu sein. زه ویاړم چې دلته یم. Die Wirtschaft اقتصاد یا هم سوداګرۍ ته ویل کیږي. مثلا die Wirtschaft des Landes wächst schnell. د هیواد اقتصاد په چټکۍ سره وده کوي. Das Diplom دیپلوم یا هم تصدیقنامې ته ویل کیږي. مثلا nach dem Studium habe ich mein Diplom erhalten. ما د زده کړو وروسته خپل دیپلوم ترلاسه کړ. erhalten د ترلاسه کولو په معنا دی. gerade سیده مستقیم اوس یا هم اوس مهال په معنا دی. د مثال په توګه Die Straße ist gerade. سړک سیده یا هم مستقیم دی. Ich arbeite gerade an einem Projekt. زه اوس مهال په یوې پروژې کار کوم. Das Büro دفتر ته ویل کیږي. مثلا ich gehe jeden Tag ins Büro. زه هره ورځ دفتر ته ځم. Die Information معلوماتو ته ویل کیږي. مثلا ich brauche Informationen über die Öffnungszeiten des Supermarkts. زه د سوپرمارکټ د پرانیستلو وختونو په اړه معلوماتو ته اړتیا لرم. Der Gruß سلام یا هم درناوي په معنا دی. مثلا sag allen meinen Gruß. ټولو ته زما سلام وایا. heiraten واده کولو په معنا دی. مثلا sie werden nächste Woche heiraten. دوی به راتلونکې اونۍ واده وکړي. möchtest du heiraten؟ آیا ته غواړې واده وکړې؟ Wir haben vor 5 Jahren geheiratet. موږ 5 کاله وړاندې واده کړی دی. eigentlich په حقیقت کې یا هم اصلا په معنا دی. د مثال په توګه eigentlich wollte ich heute ins Kino gehen. په حقیقت کې نن مې غوښتل سینما ته ولاړ شم. Was machst du eigentlich hier؟ ته اصلا دلته څه کوې؟ später وروسته یا هم د بیا په معنا دی. مثلا ich komme später zu dir. زه وروسته یا هم بیا ستا خواته راځم. Wir können das Thema später besprechen. موږ کولی شو په دې موضوع وروسته یا هم بیا بحث وکړو. Der Reiseführer د سفر لارښود یا هغه کس، مثلا یو چیرته څوک سفر کوي او په هغه ځای کې ځینې خلک وي چې تا ته د هغه ځای تاریخي او کلتوري ځایونو لارښوونه او ښودنه کوي. مثلا in Rom habe ich als Reiseführer gearbeitet. په روم کې ما د سفر لارښود په حیث کار کړی. Die Abteilung څانګه یا هم بخش په معنا دی. د مثال په توګه ich arbeite in der Marketingabteilung. زه د بازارموندنې په څانګه کې کار کوم. zeigen د ښودلو په معنا دی. مثلا
Kannst du mir den Weg zum Bahnhof zeigen? آیا ته کولی شې ما ته بانهوف ته تللې لار وښایي؟ Ich möchte dir meine neuen Schuhe zeigen. زه غواړم تا ته خپل نوي بوټان وښایم. Die Berufserfahrung کاري تجربې ته ویل کیږي. مثلا ich habe 5 Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche. زه د IT په سکتور یا برخه کې 15 کلنه کاري تجربه لرم. Das Café د کافي شاپ په معنا دی. مثلا das neue Café in der Stadt ist sehr gemütlich. د ښار نوی کافي شاپ ډیر آرامه دی. gemütlich د آرامه او راحت په معنا دی. Der Stress د فشار یا هم stress په معنا دی. مثلا ich habe viel Stress wegen der Arbeit. زه د کار له امله ډیر فشار یا هم stress لرم. manchmal کله ناکله د مثال په توګه manchmal gehe ich am Wochenende ins Kino. کله ناکله زه د اونۍ په پای کې سینما ته ځم. Manchmal fühle ich mich müde nach der Arbeit. کله ناکله زه د کار وروسته د ستړیا احساس کوم. Der Journalist خبریال ته ویل کیږي. مثلا der Journalist berichtet live vom Unfallort. خبریال د پیښې له ځایه په ژوندۍ بڼه راپور ورکوي. berichten راپور ورکول، خبر ورکول یا هم د احوال ورکولو په معنا دی. Der Kellner ویټر یا هم ګارسون ته ویل کیږي. مثلا ich habe dem Kellner ein Trinkgeld gegeben. ما ګارسون ته بخششي یا هم ټیپ ورکړو. Das Restaurant رستورانت ته ویل کیږي. مثلا heute arbeite ich in einem Restaurant. نن زه په رستورانت کې کار کوم. Der Architekt معمار یا هم ساختمانی انجینر ته ویل کیږي. مثلا der Architekt erklärt uns die Pläne für das neue Projekt. معمار موږ ته د نوې پروژې پلانونه تشریح کړل. Der Architekt hat ein modernes Gebäude entworfen. معمار یوه عصري ودانۍ ډیزاین کړې. Der Koch اشپز ته ویل کیږي. مثلا der Koch hat ein wunderbares Abendessen für uns zubereitet. اشپز زموږ لپاره په زړه پورې ماښامنۍ ډوډۍ تیاره کړې ده. zubereiten اماده کولو ته ویل کیږي. Der Arbeiter کارګر ته ویل کیږي. مثلا die Arbeiter müssen die Sicherheitsvorschriften befolgen. کارګران باید د خوندیتوب قواعد تعقیب کړي. wenig د لږ یا هم کم په معنا دی. مثلا ich esse wenig Zucker gesund zu bleiben. زه لږه شکر یا بوره خورم ترڅو روغ پاتې شم. Der Kollege همکار ته ویل کیږي. مثلا mein Kollege hilft mir oft bei meinen Aufgaben. زما همکار اکثر زما سره زما په کارونو کې مرسته کوي. oft د اکثره په معنا دی. Das Ausland خارج یا هم د بهر په معنا دی. مثلا ich möchte im Ausland studieren. زه غواړم په خارج کې زده کړې وکړم. Viele Menschen reisen gerne ins Ausland. ډیر خلک خارج ته سفر کول خوښوي.
یعنی له خپل هیواد څخه بل هیواد ته سفر کول. Ander د بل په معنا دی. مثلا ich möchte ein anderes Buch lesen. زه غواړم بل کتاب ولولم. Gibt es eine andere Lösung für dieses Problem? آیا د دې ستونزې لپاره بله حل لاره شته؟ دا یوه سوالیه جمله ده چې پوښتنه کوي چې آیا د دې ستونزې لپاره بله حل لاره شته؟ Der Arbeitsplatz د کارځای په معنا دی. مثلا mein Arbeitsplatz ist gut ausgestattet und modern. زما کاري ځای ښه مجهز او عصري دی. Der Traum د خوب یا هیلې په معنا دی. مثلا ich hatte letzte Nacht einen schönen Traum. ما تیره شپه یو ښکلی خوب ولید. Mein größter Traum ist es, die Welt zu bereisen. زما لویه هیله دا ده چې نړۍ ووینم یا په ټولې نړۍ کې سفر وکړم. Tagsüber د ورځې پر مهال. مثلا tagsüber arbeite ich und abends entspanne ich mich. د ورځې پر مهال زه کار کوم او ماښام آرام کوم یا هم استراحت کوم. Ich habe tagsüber immer Zeit. زه د ورځې پر مهال یا هم د ورځې لخوا تل وخت لرم یا هم بیکاره یم. Bekommen د ترلاسه کولو په معنا دی. مثلا ich bekomme immer gute Noten in der Schule. زه تل په ښوونځي کې ښې نمرې ترلاسه کوم. Hast du meine Nachricht bekommen? آیا تا زما پیغام ترلاسه کړ؟ آیا تا زما میسج ترلاسه کړ؟ Der Sekretär د منشي په معنا دی. مثلا der Sekretär verwaltet die E-Mails und Post des Unternehmens. منشي د شرکت ایمیلونه او پوسټ اداره کوي. Die Universität د پوهنتون په معنا دی. مثلا ich studiere an der Universität für Informatik. زه په پوهنتون کې کمپیوټر ساینس لولم. Befristet موقتی یا هم د محدوده په معنا دی. مثلا ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag für 6 Monate unterschrieben. ما د 6 میاشتو لپاره یو موقتي کاري قرارداد لاسلیک کړ. Die Vollzeit د پوره وخت یا همغه چې 8 ساعته کار کولو په معنا دی. مثلا ich arbeite in Vollzeit als Lehrer. زه د ښوونکي په توګه پوره وخت کار کوم. Die Teilzeit نیمه وخت یا هم نیمه ورځ کار کولو په معنا دی. مثلا ich arbeite in Teilzeit, weil ich noch studiere. زه نیمه ورځ کار کوم ځکه چې زده کړې هم کوم. Ganztags ټوله ورځ. مثلا ich arbeite ganztags in einem Büro. زه ټوله ورځ په یو دفتر کې کار کوم. Halbtags د نیمه ورځ په معنا دی. مثلا ich arbeite halbtags, weil ich Kinder habe. زه نیمه ورځ کار کوم ځکه چې ماشومان لرم.
vormittags مخکې له غرمې په معنا دی. مثلا ich erledige meine wichtigsten Aufgaben vormittags. زه خپل مهم کارونه مخکې له غرمې ترسره کوم. wichtigsten صفت دی چې معنی مهمتر. nachmittags وروسته له غرمې یا هم د مازدیګر په معنا دی. مثلا nachmittags gehe ich oft einkaufen. مازدیګر یا هم وروسته له غرمې زه اکثره د سودا اخیستلو ته ځم. einkaufen د سودا اخیستلو په معنا دی. die Nachhilfe د اضافه درس یا په زده کړو کې د مرستې په معنا دی او عموما د هغو اضافي درسونو یا مرستو لپاره کارول کیږي چې زده کوونکي د زده کړو د ښه کولو لپاره ترلاسه کوي. مثلا ich nehme Nachhilfe in Mathematik mich zu verbessern. زه د ریاضیاتو لپاره اضافه درسونه اخلم ترڅو خپل مهارت ښه کړم. د Nachhilfe چې عموما د کورس په معنا هم یا هم هغې ته ورته په معنا هم استفاده کیدای شي خو کورس بیا جدا معنا لري. montags هره دوشنبه. مثلا montags gehe ich immer ins Fitnessstudio. زه هره دوشنبه فټنس سټوډیو یا هم جیم ته ځم. senioren مشرانو ته ویل کیږي. هغه مشران چې له عمر څخه زیات وي او یا هم د تقاعد په حالت کې وي. مثلا es ist wichtig, dass Senioren sich sozial engagieren, aktiv und gesund zu bleiben. دا مهمه ده چې مشران ټولنیز فعالیتونه ولري ترڅو فعال او روغ پاتې شي. die Aushilfe د موقتي کارګر یا په یو ځای کې د لنډمهالې مودې لپاره کار کولو ته ویل کیږي. مثلا wir suchen eine Aushilfe für die Sommermonate. موږ د اوړي یا هم دوبي موسم لپاره د یو موقتي کارګر په لټه کې یو. dringend د عاجل او فوري په معنا دی. مثلا wir müssen dringend eine Lösung für dieses Problem finden. موږ باید د دې ستونزې لپاره عاجل او فوري حل ومومو. die Service خدماتو ته ویل کیږي. مثلا wir bieten einen 24-Stunden-Service für unsere Kunden an. موږ خپلو مشتریانو ته 24 ساعته خدمات وړاندې کوو. Zahlen د عددونو شمیرې او پرداخت کولو په معنا دی. د مثال په توګه ich kann die Zahlen von 1 bis 10 auf Deutsch zählen. زه کولی شم د 1 نه تر 10 پورې شمیرې په الماني ژبه وشمارم. pro د یا هم په معنا دی. د مثال په توګه verdient 20 Euro pro Stunde. هغه په ساعت کې 20 یورو ګټي. verdienen د ګټلو په معنا دی. die Stunde د ساعت یا هم 18 دقیقو په معنا دی. مثلا ich lerne jeden Tag eine Stunde Deutsch. زه هره ورځ 1 ساعت الماني ژبه زده کوم. die Nachfrage
تقاضا او غوښتنې ته ویل کیږي. مثلا die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten ist in den letzten Jahren gestiegen. د چاپیریال دوستانه محصولاتو تقاضا په تیرو کلونو کې لوړه شوې ده. frei د آزاد یا هم خالی په معنا دی. مثلا ich habe am Wochenende frei. زه د اونۍ په اخر کې وزګار یا هم بیکار یم. das Zimmer ist frei. دا اتاق خالی دی. jeweils هر، همیشه یا هم په ترتیب سره په معنا دی. د مثال په توګه die Bücher sind jeweils nach Themen sortiert. کتابونه د هرې موضوع له مخې ترتیب شوي دي. دا به د شخیټې پلوس A1-2 د 8م لیکسیون د لغاتونو ژباړه. هیله ده چې زموږ ویډیو مو تر پایه ګټلې وي او د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. دوستانو که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو له تاسو ټولو هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب او له ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بیا ښه وخت. د الله په امان.